Ladies and gentlemen, President Karzai is someone who needs introduction, especially میرمنو او ښاغلو this audience. But he's جمهور رئیس کرزی داسې یو شخصیت دی چې معرفي ته اړتیا نه لري 12th president په ځانګړي ډول تاسو ګډونوالو ته Afghanistan. حامد کرزی البته د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12م جمهور رئیس دی Chairman of the interim لومړی ځل د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته Taliban د 2000 میلادي کال د دسمبر میاشتې په 5مه نوموړی د افغانستان د موقتې ادارې د رئیس په حیث وټاکل شو elected president. او له هغه نه وروسته د لوی جرګې تایید یې ترلاسه کړ په 2014 میلادي کال کې حامد کرزی د انتخاباتو له لارې د افغانستان د جمهور رئیس په حیث وټاکل شو او په 2009 میلادي کال کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د افغانستان جمهور رئیس شو د نوموړي ملګري د امریکا پخوانی سفیر ښاغلی راین کراکر یو مهال ویلي و چې په نړۍ کې جمهور رئیس کرزی تر ټولو ستونزمنه دنده لري د دې ترڅنګ غواړم زیاته کړم چې شاید په نړۍ کې د جمهور رئیس کرزي دنده تر ټولو سخته اوسي کرزي دغه دنده د تیرو 11 کلونو په ترڅ کې ترسره کړې ده اوس مهال په ځوانې خو فعال دیموکراسۍ کې جمهور رئیس حامد کرزی د قدرت د سولیز انتقال لپاره زمینه مساعدوي چې له سیاسي پلوه دا خورا ستونزمن کار دی له ټولو ستونزو سره سره جمهور رئیس کرزي د افغان امنیتي ځواکونو د جوړونې او روزنې د چارو ریاست په غاړه درلود چې اوس مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري کوي د جمهور رئیس کرزي تر مشرتابه لاندې د افغانستان اقتصاد په کال کې 8 سلنه وده کوي موږ وایو چې ای کاش په امریکا کې موږ داسې اقتصادي وده لرلی وای د داسې شرایط رامنځته کړي دي چې پکې ځوان افغان نسل د پام وړ وړتیا او ژمنه ښیي په داسې حال کې چې دغه ځوانان په حکومت او په خصوصي سکتور کې لوړ موقفونه ترلاسه کړي دي جمهور رئیس کرزی د داسې یو کابینې ریاست په غاړه لري چې پکې قومي ترکیب په پام کې نیول شوی دی او د نوموړي تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې هغه ډول فرقهیز تاوتریخوالی نه لیدل کیږي چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې خورا زیات تر سترګو کیږي نو نن ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي د مشرۍ په برکت 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته د زده کړې لپاره ځي له دغه شمېر نه 40 سلنه یې نجونې دي چې د 2000 میلادي کال په پرتله کله چې د قدرت ترلاسه کړ هغه مهال له 9 میلیونو څخه لږ ماشومان ښوونځیو ته تلل ښاغلی جمهور رئیس زه غواړم تاسو ته د ځینو افغان نجونو په هکله یو شخصي قصه وکړم چې تاسو د دوی لپاره د زده کړې زمینه مساعده کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تحصیلي پروګرامونو د یو پروګرام له لارې چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله میرمن سونن شاین په خپل خبرو کې ورته څو شېبې مخکې اشاره وکړه زه او زما نامزادې د 2 افغان نجونو کوربتوب کوو چې په امریکا کې خپلې ثانوي زده کړې پر مخ وړي او دا 2 کاله کیږي چې موږ ته د دغو نجونو او په افغانستان کې د هغوی د ژوند په اړه د پوهېدلو ویاړ را په برخه شوی دی دا 2 نجونې مشید او آزاده نومیږي په دې وروستیو کې مشید له لیسې نه فارغه شوه او د نوموړي د فراغت په مراسمو کې مې ګډون وکړ هغه بیرته افغانستان ته د خپل سټاژ دورې د بشپړولو لپاره ځي مشید 15,000 کتابونه راټول کړي دي او موږ کابل ته د دغو کتابونو د انتقال په برخه کې ورسره مرسته کوو مشید او د ورور غواړي چې په افغانستان کې په انګریزي ژبه لومړی عامه کتابتون پرانیزي دا د افغان نجونو د وړتیا او لیاقت یو د باور وړ مثال دی چې ستاسو په هیواد کې او ستاسو په مرسته دا پرمختګ رامنځته شوی دی تېره شپه کله چې مشید او آزاده ته مې وویل چې ما ته دا ویاړ را په برخه شوی تر څو جمهور رئیس کرزی دغه غونډې ته ور وپېژنم دوی ما ته وویلې هیله ده زموږ په استازیتوب له جمهور رئیس کرزي نه مننه وکړئ او ورڅخه وغواړئ چې له موږ سره دا ژمنه وکړي چې نور به افغان نجونې د زده کړې له نعمت څخه بیا نه بې برخې کیږي ما ورته وویل چې زه بشپړ ډاډ لرم چې تاسو به دا ژمنه د هغې رهبرۍ پر اساس کوئ چې له وړاندې مو په ډاګه کړې ده
ښاغلی جمهور رئیس، له تاسو نه مننه کوم چې د دویم ځل لپاره مو د اسلامي نړۍ او امریکا په کنفرانس کې ګډون وکړ. میرمنو او ښاغلو، هیله ده له جمهور رئیس حامد کرزي څخه هرکلی وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. Your Excellency Deputy Prime Minister of Qatar. د قطر د هیواد جلالت ماب مرستیال صدر اعظم د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان ښاغلی سکرتر جنرال، جلالت مابانو وزیرانو، میرمنو او ښاغلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی سفیر اندیک، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې دغه غونډې ته مو زه معرفي کړم او همداراز د افغانستان په اړه ستاسو له پیژندګلوۍ او ستاسو له هغې غورې کیسې څخه مننه کوم چې تاسو د دوو افغان پیغلو د سرپرستۍ په اړه وکړه چې په امریکا کې زده کړې کوي. او ښه زیری دا دی چې له دغو پیغلو څخه یوه به د یو عامه کتابتون د جوړولو لپاره د خپلو کتابونو سره بیرته خپل هیواد ته ورستنه شي. ډیره زیاته مننه. دا د امریکا او اسلامي نړۍ لسم کانفرانس دی. څو کاله مخکې هم دلته راغلی وم، 3 یا 4 کاله دمخه. زموږ لپاره دا خورا اهمیت لري چې د قطر له والا حضرت امیر نه د نوموړي د مرستې او کوربتوب او په دغه هیواد کې د داسې غونډو د جوړولو په خاطر مننه وکړو. قطر د نړیوالو ناستو په مرکز بدلیږي او دا کار د قطر او دغه هیواد د ولس او همداراز د ټولې اسلامي نړۍ لپاره ګټور بلل کیږي. میرمنو او ښاغلو، امریکا او اسلامي نړۍ یو خورا لوی مبحث دی. د خود ارادیت او خپلواک دولت جوړولو لپاره د فلسطین او دغه هیواد د خلکو د حق د موضوع په اړه د مسلمانانو د احساساتو نه نیولې بیا د اسلامي نړۍ تر روانو ستونزو او تر هغه ابهام پورې په دې مبحث کې راځي چې د مسلمانانو په منځ کې د افراطیت د شتون په نوم د اسلامي نړۍ په اړه د غرب لید او ذهنیت اغلبا متاثره کوي. مونږ د یو خورا لوی مبحث په هکله چې په حقیقت کې حساس هم بلل کیږي خبرې کوو. زما دنده دا ده چې نن د افغانستان په هکله ډېرې خبرې وکړم، اما د دې مبحث اهمیت به ما د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ یا په بله وینا د اسلامي نړۍ او غرب ترمنځ نورو مسئلو ته هم یوسي تر څو پرې خبرې وکړم. د 18مې او 19مې پیړۍ د استعمار هغه واکمني چې تر 20مې پیړۍ پورې ورسېده، هغه میراث چې استعمار نړۍ ته پرېښود او هغه ځواک چې امریکا له برتانیا نه د 2مې نړیوالې جګړې نه وروسته ترلاسه کړ، د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ نږدې تماس ټینګ کړ او دغه نږدې تماس لومړی ځل د فلسطین او دغه هیواد د ولس د هیلو له امله تر اغېزې لاندې راغی. هغه مهال چې مسلمانانو په فلسطین کې د خپلواک دولت د رامنځته کولو په خاطر خپلې مبارزې ته دوام ورکولو، له دې سره جوخت په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر پیښې رامنځته شوې. اسلامي نړۍ، امریکا او غرب په ناڅاپي ډول په افغانستان باندې د پخواني شوروي له یرغل سره مخامخ شول. د افغانستان پر خاورې د پخواني شوروي د یرغل پر مهال امریکا او غرب د سره پوځ په وړاندې د افغانانو له مقاومت سره مرسته وکړه. دا مقاومت په حقیقت کې د یو یرغلګر ځواک په وړاندې د خپل هیواد له ارزښتونو، خپلواکۍ او د خپل دین څخه د ساتنې په خاطر د افغان ولس مقاومت و. په دې جګړه کې چې د افغانانو او د شوروي د یرغلګرو ځواکونو ترمنځ ترسره کېدله، دواړو خواو یعنې پخواني شوروي او غرب زموږ ګاونډیو هیوادونو او ځینو اسلامي هیوادونو هڅه وکړه تر څو له خپلو متحدانو سره پر دوی باندې د هغو ارزښتونو د تحمیلولو له لارې چې دوی مهم ګڼل مرسته وکړي. پخواني شوروي هڅه کوله تر څو په خورا ایمانداره، مذهبي او د قوي عقیدې لرونکي افغان ولس باندې د کمونیزم ایډیالوژي تحمیل کړي. امریکا د غربي نړۍ نورو هیوادونو او زموږ ګاونډیو هیوادونو هڅه کوله تر څو د شوروي پوځ په وړاندې زموږ پر مقاومت افراطیت تحمیل کړي. هر څومره چې د افراطګرو په توګه څرګندېدو او افراطي خبرې مو کولې، هومره د غوره مجاهد په نوم یادېدلو.
او د دغه کار پایله د افغانانو د دودیزو ارزښتونو، کلتور او فکرونو د جرړو د ویستلو په لور پراخه هڅه وه. خو کله چې مجاهدین بریالي شول، یوه ورځ وروسته له هغه چې موږ کابل ته د مجاهدینو د حکومت په توګه ورسېدو، امریکا او اروپایي هېوادونو خپل سفارتونه په کابل کې وتړل او له افغانستانه ووتل، او موږ د ګاونډیو هېوادونو او نورو غوښتنو ته یوازې پرېښودلو. د دې کار پایله دا وه چې د سپټمبر د 11مې غمیزه رامنځته شوه او په امریکا کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز 2 برجونه ړنګ شول او د امریکا پر خاورې برید وشو چې په نتیجه کې امریکا او ناټو افغانستان ته راغلل. څرنګه چې ښاغلي سفیر اندیک وویلې، افغانستان ته د امریکا او غرب په راتګ سره افغان ولس د ازادۍ احساس وکړ او د امریکا او ناټو له راتګ سره یې په کلکه مرسته وکړه. د دغې همکارۍ پایله دا وه چې افغانستان د 1 نیمې میاشتې په ترڅ کې آزاد شو. وروسته بیا افغانستان د ډیموکراسۍ د راوستلو، د آزادو ټولنیزو رسنیو د رامنځته کولو او څرنګه چې ښاغلي سفیر ورته په سم ډول اشاره وکړه، د پوهنې د ودې لپاره هڅې پیل کړې. اوس مهال 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي چې له دې شمېر څخه 40 سلنه یې نجونې دي. 150,000 افغان محصلان د افغانستان په پوهنتونونو کې په زده کړه بوخت دي او څه د پاسه 10,000 افغان محصلان په بهر کې زده کړه کوي. د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو او د 2002 میلادي کال په لومړیو کې کله چې مو نوی حکومت جوړ کړ، افغانستان تقریبا تش په نوم 1، 2 یا 3 پوهنتونونه لرل. اوس مهال افغانستان د 100 څخه زیات دولتي او څه د پاسه 10 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې لري. تاسو د افغانستان د ټولنیزو رسنیو، اقتصاد او د نورو برخو په اړه خبر یاست. دا ټول هغه پرمختګونه دي چې له امله د افغانستان خلک په حقیقت کې له امریکا، د افغانستان له غربي متحدانو او اسلامي نړۍ څخه منندوی دي. دا د قضیې یو اړخ و. د دې قضیې بل اړخ د تروریزم پر خلاف جګړه ده چې په 2000 لومړي میلادي کال کې پیل شوه او په داسې حال کې چې دغه جګړې تر نن ورځې پورې دوام وکړ. له بدمرغه چې دې جګړې افغانستان او سیمې ته نه یوازې خوشحالي ور په برخه نه کړه، بلکې په حقیقت کې د منفي اغیزو لمنې آن تر افریقا او نورو هېوادونو پورې وغځېدله. یوه بله موضوع چې په اړه ما له جمهور رئیس اوباما او غربي مشرانو سره په وار خبرې کړي او هغه موضوع دا ده چې آیا موږ د تروریزم پر خلاف په جګړه کې بریالي شوي یو؟ آیا موږ د تروریزم لپاره کوم تعریف پیدا کړی دی؟ تروریست څوک دی؟ آیا تروریزم د افغانستان په کلیو او کورونو کې شتون درلود؟ آیا موږ د تروریستانو پټنځایونو ته پاملرنه کړې ده؟ او د تروریزم پر خلاف د جګړې په پیلولو سره آیا موږ په اسلامي نړۍ کې افراطیت لږ کړی یا که مو لا زیات کړی دی؟ حقیقت دا دی چې یقینا په اسلامي نړۍ کې افراطیت زیات شوی دی. له پاکستان او افغانستان نیولې بیا آن د مالی او نایجیریا تر هېوادونو پورې افراطیت ډیر شوی دی. آیا د افراطیت زیاتوالی د تروریزم پر خلاف د جګړې غیر عمدي نتیجه ده؟ څرنګه چې ځینې داسې فکر کوي یا که امریکا او غرب دا کار په قصدي ډول ترسره کړی دی، ځینې نور بیا دا ډول فکر کوي. ښاغلو او میرمنو، نو ځکه اسلامي نړۍ او امریکا داسې یو مبحث دی چې نه یوازې د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو په خاطر خورا اهمیت لري، بلکې د ټولې نړۍ لپاره مهم ګڼل کیږي. زما په نظر د دې اړتیا لیدل کیږي چې غرب د امریکا په مشرۍ خپل ځان اسلامي نړۍ ته واضح کړي. آیا امریکا د اسرائیلو او فلسطین په لانجه کې مسلمانانو ته داسې ذهنیت ورکړی دی چې دوی په دې لانجه کې بې طرفه دي؟ ځواب روښانه دی، نه، امریکا دا کار نه دی کړی. آیا مسلمانان غواړي چې اسرائیل سیمه پرېږدي؟ نه، مسلمانان داسې نه غواړي. زه د یو مسلمان په حیث داسې نه غواړم. زه غواړم چې اسرائیل او د اسرائیلو خلک د نورو هېوادونو په شان د یو دولت او ملت په څیر ژوند وکړي. اما د فلسطین ولس لپاره هم ورته حق غواړم.
هغه دا چې د فلسطین خلک باید د اسرائیلي وګړو په څیر په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي او خپل مستقل دولت ولري. آیا امریکا او د امریکا غربي متحدانو په څرګند ډول او د یو څرګند لیدلوري له لارې دغه مسأله د عربي هېوادونو او له هغه نه هاخوا ټول اسلامي نړۍ ته واضح کړې ده؟ آیا د دغه کار ترسره کول د غربیانو هیله ده؟ که داسې وي نو په دې اړه په سم ډول وضاحت ورکړل شوی نه دی. آیا د تروریزم په خلاف جګړه په رښتیا سره د تروریزم په وړاندې ده؟ که داسې وي او که دغه کار د مسلمانانو په منځ کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د لا زیات افراطیت سبب ګرځېدلی وي نو بیا تېروتنه شوې ده. آیا موږ د تروریزم په خلاف جګړه په سم ډول ترسره کړې ده؟ دې پوښتنې ته باید ځواب ورکړل شي. او که په اسلامي نړۍ کې د ځوانانو په منځ کې داسې یو ذهنیت مخ په زیاتېدو وي چې غرب په فعال ډول افراطیت تقویه کوي، نو داسې پوښتنه رامنځته کېږي چې غرب ولې او د کوم مقصد دپاره دا کار کوي؟ که د غرب نیت او اراده داسې نه وي نو غرب باید دا مسأله اسلامي نړۍ ته واضح کړي. که ځینې چارې ناسمې ترسره شوې وي نو باید د اصلاح لپاره اقدام وشي. که په اسلامي نړۍ کې موږ د غرب د نیت په اړه ناسم ذهنیت لرو نو دا د غرب مسؤلیت دی چې موږ ته په اسلامي نړۍ کې خپل نیتونه او هدفونه واضح کړي. اوس مهال چې موږ په دې ناسته کې خبرې کوو په اسلامي نړۍ کې له پاکستانه نیولې بیا تر نایجیریا پورې تاوتریخوالی خپور دی. آیا په دې کې د افراطیت د شتون له امله یا بعضې مسلمانان ملامت دي یا که دا وضعیت د بېعدالتۍ، ناسمې حکومتوالۍ او داسې نورو لاملونو له امله رامنځته شوی دی؟ یا که په دې کار کې پردي عناصر ښکیل دي؟ د بیلګې په توګه په عربي هېوادونو کې د پاڅونونو پسرلی. په لومړي سر کې موږ د دغو پاڅونونو په اړه خوشحاله وو. تېره ورځ 28 لیبیایي وګړي د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې په عربي هېوادونو کې د پاڅون پسرلی پیل کړی دی. آیا دا هغه څه و چې موږ یې تمه درلوده؟ آیا دا هغه څه و چې عربانو یا د لیبیا ولس غوښتل؟ آیا دا د افغانستان د روان حالت د روایت تکرار نه دی؟ موږ پخواني شوروي ته ماته ورکړه او په جګړه کې بریالي شولو، خو وروسته بیا د حکومت په جوړولو او د ثبات په ټینګولو کې پاتې راغلو. ښاغلو او میرمنو، د زما په نظر او د هغې تجربې پر اساس چې ما د تېرو 11 کلونو په ترڅ کې ترلاسه کړې ده، ډېرې داسې نیمګړتیاوې شته چې موږ مسلمانان باید په خپلو ټولنو او حکومتونو کې اصلاح کړو. دا کار د ښه تعلیم، د بدلیدونکو حالاتو سره د ځان عیارولو د څرنګوالي د زده کړې او د نورې نړۍ ابدیانو په وړاندې د لا زغم د څرګندولو له لارې ترسره کولی شو. همداراز زموږ د غربي دوستانو او د امریکا لخوا خورا زیاتو توضیحاتو ته اړتیا لیدل کېږي، په ځانګړي ډول د دوی د ښو نیتونو په اړه، دا چې غرب او امریکا اسلامي نړۍ ته د استعمار دورې له نظره نه ګوري او ښېګڼې غواړي، او په اړیکو کې دا بدلون به داسې وي چې د دواړو خواو ګټې به پکې په پام کې نیول کېږي او په اوسنۍ نړۍ کې دا کار حتمي ګڼل کېږي. بله دا چې موږ غواړو یو بل درک کړو. موږ ټول د ښه ژوندانه حق لرو. نړۍ د ټولو ګډ کور دی او د سرچینو، پوهې او بریاو د سم شریکولو په اړه د یو پراخ درک نه پرته هیڅ یو به په پای کې بریالیتوب ته ونه رسیږو. څرنګه چې موږ مسلمانان باید غرب ته خپل نظرونه او زغم څرګند کړو، زما په باور امریکا او غربي نړۍ زموږ لپاره ډېر څه ترسره کولی شي، دا ځکه چې دوی ستر قدرت لري. همداراز امریکا او غربي نړۍ خورا زیات مسئولیتونه او پراخ اغیز هم لري. نو له فلسطین او د فلسطین د خلکو له هیلې نه نیولې بیا په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو تر هوساینې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ همکارۍ په اسلامي ټولنو کې د افراطیت د ریښو او علتونو له منځه وړل، او په غرب کې د غیر مسلمانانو په منځ کې د اسلام نه تر ډار ورکولو پورې زموږ او ستاسو لپاره ډېر مسؤلیتونه شته چې باید ترسره یې کړو. زه نشم کولی د ټولو په استازیتوب خبرې وکړم، اما د یو مسلمان وګړي په توګه غرب ته دا ډاډ ورکوم چې موږ د دوی له ارزښتونو او د پام وړ علمي پرمختګ او د ښو کارونو د ترسره کولو له وړتیا او له هغو ښو کارونو څخه درناوی کوو چې دوی ترسره کړي دي.
تریسا مور د یوې غربي عیسوي ښځې مثال دی چې هند ته ولاړه او هلته یې د هندي وګړو خدمت وکړ. له مسلمانانو نه نیولې بیا تر هندوانو، عیسویانو، بودایانو او د نورو ټولو لپاره د خدمت جوګه شوه. غربي نړۍ کولی شي چې موږ ته داسې نور د ښه چلند مثالونه وړاندې کړي او موږ مسلمانان باید د دوی په وړاندې د چلند ښه مثال غوره کړو. ډېره زیاته مننه. And we must replicate it. Thank you very much.